جناب محترم شیخ صاحب په یوازې بنیان کې بیل قمیصه لمونځ کول صحیح کیږي که نه؟ صحیح کیږي، خو دا عمل مکروه دی، لمونځ مکروه کوي. په داسې لباس کې چې په کوم لباس کې ما او تا په دنیا کې د یو معزز د معززینو و مجلس ته نسو حاضرېدلی، هغه لباس کې لمونځ کول دا مکروه دی. اوس که یو څوک یوازې پرتوګ و بنیان یې اغوستی د یو چا مجلس ته نسي ورتللی، شرمیږي، نو په دا لباس کې لمونځ کول دا هم مکروه دی. البته غاړې اخلاص دی، لمونځ صحیح دی خو مکروه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. الله دې ستا حفاظت وکړي، امین. ستا سره د جمعې د خطبې په مابین کې چې امام کښیني دعا کولی سو که نه؟ په زړه کې یې کولی سي، په خوله باندې الفاظ نه سي ویلی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام. کله چې امام راووتی او منبر ته وختي د خطبې دپاره، بیا لمونځ خبرې هر څه منع دي، نو خبرې دعا لمونځ هېڅ شی نه سي کولی. البته په زړه کې د الله جل شانه څخه غوښتنه کولی سي، د هغه ګنجایش شته.